ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. الله جل جلاله په دغه آیت کریمه مبارک کې د انسان ونیت ته اشاره کوي. هر انسان، هر مسلمان، هر مؤمن، هر عالم، هر مجاهد، هر طالب، هر امی سړی چې کوم عمل کوي نو رب جل جلاله وای پر خپل نیت باندې د عمل کوي چې د په دې عمل کې نیت څنګه دی د خپل الله جل جلاله سره. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک هم داسې وایي په بل حدیث شریف مبارک چې انما الاعمال بالنیات. دا څه اعمال چې دي دا د مؤمن مسلمان د نیت پورې اړه لري، او کله چې الله جل جلاله په دربار کې سړی قبلیږي هغه هم په دغه نیت باندې قبلیږي. د عالم علم د رب جل جلاله په دربار کې د په نیت باندې قبلیږي. د مجاهد جهاد د الله جل جلاله په دربار کې د په نیت باندې قبلیږي. د سخی سخا د الله جل جلاله په دربار کې د په نیت باندې قبلیږي. د نصیحت کوونکي نصیحت د الله جل جلاله په دربار کې د په نیت باندې قبلیږي چې د نیت د خپل رب سره څنګه نیت ورسره دی. پروردگار عالم جل جلاله وایي: فمن کان یرجو لقاء ربه. که د چا امید وي چې زه د خپل زورور خدای سره یو ځای کېږم په ورځ د آخرت او د خپل رب العالمین و حضور ته ورپېښېږم، فلا یشرک بعبادة ربه احدا. د الله جل جلاله په عبادت کې دي د الله سره بل شریک نه نسي، هیڅ شریک دی د خدای سره نه نسي. مفسرین د دغه آیات کریمه مبارک اهل سنت والجماعت والا د دغه آیات کریمه ترجمه په هغه عمل باندې کوي چې هغه ریا ده. دغه ریا په دغه آیات باندې پروردگار عالم جل جلاله په دربار کې لمنځه تللې ده. او کم څوک چې په خپل عمل سره ریا کوي
هغه پروردګار عالم جل جلاله هغه سړی مشرک بللی دی او مشرک په شرک اصغر سره دی. یو دا لوی شرک دی. لوی شرک خدا دی چې الله ته ند و سیال پیدا کړي، د الله ما چا و بل چا ته سجدې کوي، د الله سره بل ملګری پیدا کړي، لکه دغه بودایانو هندوانو دغه بلاوي چې و غویو و انسانانو و مجسمو و بتانو ته سجدې کوي. دا شرک اکبر دی. او دغه کم انسانان چې په خپلو اعمالو کې دوی ریا کوي او د الله جل جلاله سره اخلاص نه مطلب، دغه سړی چې دی دا مشرک دی په شرک اصغر سره او د ده دپاره د جنت دخول حرام دی چې در څو یې مولا جل جلاله په جهنم کې ونه سوځي او در هغه وخت پورې چې در څو دی توبه ونه کاږي د دغه کاره سه او خپل رب جل جلاله ته تسلیم نسي. اعتبار دا نه لري چې یو پلانی سړی چې دی دا ډېر ښه عالم دی، دې ته اعتبار نسته، و نیت ته اعتبار دی. موږ لیدلی دي، هم یې وینمه، هم مې در نظر لاندې دي. دا د الله تعالی جل جلاله مسجد دی، شاهد وي. دا تاسو د ټول شاهدان یاست چې اوس هم پیژنم او لرې هم نه دي که اعمال د رب د رضا دپاره دي. تاسې غټې غټې خرټې هم تړلې دي چې ورته وګورې مولوي پلانی صاحب مګر نیت یې ریا ورسره یې. کله چې د ده عمل ته وڅارې نوم یې مطلب وي، په دې نامه پسې ډېر مړ وي چې کله به ماته په جامع معقول والمنقول وویل سي، کله به زما نوم د هغه غټو علماو په سر کې راسي، کله به زما نوم د یو عادي عالم څخه په شیخ باندې بدل سي، کله به زما نوم په شیخ الحدیث باندې بدل سي. قطعا به د مولا جل جلاله په حضور کې اعمال د داسې خلقو قبول نشي. که ځان سره وچی وي، که قرآن کریم ټول په ترکیب باندې کې، که اعلا منطقي سي، که اعلا نحوي سي، اعلا صرفي سي، اعلا معاني ووالا سي، د مولا په دربار کې بې وزر زیات وي، ګناه بې ډېره وي. یو تابعي مبارک وایي دا ابو لیث سمرقندي مبارک د دې حدیث شریف روایت کړی دی، په نورو طریقو سره په نورو صحاحو کې هم د دې حدیث شریف مبارک روایت سوی دی. د په یوه طریقه باندې بله طریقه باندې د روایت کړی دی. تاسې ګورئ هیڅوک نه یاست جنې وتلی در ما پورې. والله چې د خپله ځان په باره کې مې ډېر وخت کله که یو غلطي په خبره کې سوي بیا مې پښیماني کړي چې په دې کې خو به پر نفس خو به نه تللی، خاینه پر نفس خو به نه تللی. تابعي مبارک وایي ومې کتله خلق راټول دي سره راکوړه دي. د یو چا څه مې پوښتنه وکړل، ول ما ول دا څوک دی، دا څه کیسه ده؟ ول دا ابو هریره دی رضی الله تعالی عنه مبارک، د رسول الله صلی الله علیه وصحبه وسلم مبارک صحابي دی. خلقو ته احادیث بیانوي او تعلیم ورکوي، لارې ورته ورښیي، د جانان د مدینې اقوال ورته رانقل کوي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وصحبه وسلم مبارک شیرین ملغلرې ورته بیانوي. دی وایي چې کله رش کم سو زه ورغلم و ابو هریره صاحب مبارک رضی الله تعالی عنه مبارک ته نږدې کښېنستم. وایي ما ورته وویل، ما ویل ای ابو هریره، ابو هریره رضی الله تعالی عنه مبارک هغه دی چې در ټولو د ده احادیث ډېر دی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه نقل کړي. مور پلار دې دغو صحابو مبارکانو قربان سي. وای ما ورته ویل ته ماته هغه حدیث ووایه چې تا په خپله د رسول الله صلی الله علیه وصحبه وسلم مبارک څخه اورېدلی، هغه حدیث ته په خپله ماته ووایه.
وایي دا ماته ویل لأحدثنک بحدیث حدثنیه رسول الله صلی الله علیه وصحبه وسلم او كما قال ابو هريره رضی الله تعالی عنه. ولزبه تا ته هغه حدیث بیان کړم چې ما ته په خپل رسول الله صلی الله علیه وصحبه وسلم مبارک هغه حدیث وایي، زه ودی سره ناست وم، ما ته یې ووایي. وایي فنشغ نشغة، وایي یو لو چغه یې در خوله وختل. د ابو هریره نشغه دی که نغشه دی، داسې تورې نشغه به انشاء الله، داسې یو چغه یې در خوله وختل. د ابو هریره رضی الله تعالی عنه مبارک وایي بېسده سو. د هغو په زړو کې د جانان د مدینې داسې مینه پرته وه چې د ده خبرې یې داسې پر زړه لیکلي وې لکه اوس چې دستي سوال و جواب شروع یي او الله زما څخه پوښتنه کوي چې تا د رسول الله په خبرو باندې څه عمل وکړي. د هغو په زړو کې داسې مینه او داسې محبت پروت. نو و یو لو چغې یې در خوله وختل او بېسده سو راواوښتی. وایي زه ورته ګورم بېسده سو. ول چې راپورته سو در سترګو یې اوښکې وبهېدلې او بغار یې کړې. ول زه به هغه حدیث تا ته وایم چې ما په خپله د محمد رسول الله صلی الله علیه وصحبه وسلم مبارک څخه په خپله اورېدلی دي او زه ودی سره ناست وم. وایي بیا یې یو لو چغه در خوله وختل. زه ورته ناست وم، بیا راواوښتی بېسده سو. نیسو ویلی د حدیث مبارک دونه زور یې ورکوي. وام اخستی و بیریدی چې زه خو به نه یم په هغه کې. ایا زه خو به په هغه کې حساب سوی نه یم. با چغه هم په دې خاطر در خوله ووتل. بیا یې بېسده سو، په راځئ باندې راواوښتي. دی مبارک وایي درېیمه پلا بیا را کښېنستی. په صد کې چې رالی بیا یې دا خبره وکړه، هغه حدیث چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وصحبه وسلم مبارک څخه اورېدلی دی، هغه حدیث مبارک به زه په خپله و تا ته وایم. وایي درېیمه پلا یې بیا چغه در خوله وختل او بیا بېسده سو. دا درېیمه پلا چې په صد کې رالی راپورته سو، در سترګو یې اوښکې بهېدلې. ویلې ول ماته نبي علیه اسلام بارک وویله چې په ورځ د آخرت به الله جل جلاله درې انسانان و خپل حضور ته ورپېښ کړي چې هغه در ټولو لوړې درجې والا وي په خلقو کې او ډېر منل سوي اشخاص وي، منل سوي وي. یو د هغو څخه عالم دی، بل د هغو څخه شهید دی، بل د هغو څخه سخي دی. عالم ته به ووایي وایي ما خو تا ته ستا سره دونه ښه کړي وه، الله تعالی ورته ووایي دونه ښه مې در سره کړي وه، دونه مې نازولی وې، داسې سترګې وه، غوږونه، داسې احترام دې کېدی، داسې عزت دې کېدی، په داسې شکل کې ګرځېدلی. نو تا زما دپاره کوم عمل وکړي؟ رب جل جلاله به ورته ووایي دونه کتابونه هم لیکلي د ده په اعمالو ډک وي، ټولو ملایکو لیکلي، ګرده درسونه یې کړي، خلقو ته یې لارې ورښولي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خلقو ته یې لارې ورښولي او خلقو ته یې ترتیبات ور برابر کړي. دا ټولې ملایکو لیکلي. و یا الله ستا دپاره خو نه دغه یو قرآن او دا ستا د احکام و ستا اوامر و مناهي و دا مو خلقو ته ور وښول او ستا په لار کې مې علم کوي، درس مې کوي، په دې باندې اخته وم. رب جل جلاله ورته وایي درواغ ولې وایه؟ ستا په زړه کې تا ریا نه ونیویه؟ دا خو دې زما دپاره نه دی کړی، زما دپاره دې کوم عمل کړی دی. ملایکې داسې ورته ګوري، ملایکې په زړه نه یې خبرې، ملایکې خو دا نږدې عمل ته ګوري چې دی یې کوي هغه یې لیکي. دا دونه کتابونه د ملایکو سره پراته یي، حیران سي چې دا څه وایي، الله څه وایي، دی څه وایي. دلته موږ کتابونه پسې لیکلي دي، دلته الله وایي وایي درواغ دي ویل، هغه دې ټوله د خپل نامه دپاره او د ریا دپاره کړي. وایي مولا جلاله ورته وایي درواغ دي ویل، ملایکې ټولې غږ باندې وکړي وایي درواغ دي وویل. دا دې ټول اعمال چې موږ لیکلي هم دي دا دې د خدای د رضا دپاره نه دي. الله تعالی ورته وایي کشه کړي جهنم ته، پړ مخ یې پرې باسي و جهنم ته وروغورځوي. په دوهم قدم کې سخي پسې راکاش کړي، بیا په درېیم قدم کې سخي ته وایي ما تا ته دونه مال در کړی و، دونه پیسې مې در کړې وې، داسې جایدادونه دې درلوده، داسې مځکې دې درلودې، داسې دې کار جوړ و، داسې پټ وې، داسې مالونه دې درلوده، داسې دې کار جوړ و او داسې مې ښه در سره کړې وه، داسې مې نازولې وې. دا
نعم الله تعالی ورته ورښیي چې عقل کار پرېږدي په هغه ځای کې. سوال هم د الله جلیله په خپله ورسره شروع دی، په بل چا هم نه ورسره کوي. عجیبه خبره خو ده. نو بیا ورته وایي یا الله ستا په لار کې مې خیراتونه کوله، ستا په لار کې مې خلکو ته پیسې ورکولې، ستا په لار کې مې پسونه و وښان و غویان للول. دا پیسې نو ما هم تا به زه لیدلی یم، ما بیخي ډېر شیان کوله، بل شی خو نو دا وس مطابق مې دا کار کړی دی. الله پاک جل جلاله و دغه سخي ته وایي درواغ ولې وایه؟ تا خو دا سخا او دا خیراتونه او دا صدقې دا خو دې د نامه دپاره کولې لیقال چې ستا نوم یاد کړل سي او هغه نوم دې وړی دی، هغه نوم دې وړی دی، هغه کوم نوم چې دې په نیت کې و هغه دې وړی دی. اوس نور زما دپاره دې چې کړي دي نو دې درواغ وویل. ملایکو غږ باندې وکړي ملایکې وایي درواغ دې وویل. الله تعالی ورته وایي کشه کړي جهنم ته. و جهنم ته پروردګار عالم جلاله په امر باندې ملایکې پوړ مخې پرې باسي، د هغه څه کش کړي و دوزخ ته ور وغورځوي. مولا یې باک هم نه پکوي، پروا یې هم نه لري. دریم سړی شهید پسې راکش کړي. شهید ته وایي ما خو ستا سره دونه احسانونه کړي وه، دونه مې نازولې وې، داسې مې در سره کړي وه، هاسې مې در سره کړي. رب جل جلاله دا انعامات ورښیي چې د انسان عقل په هغه ځای کې سلبیږي. د الله تعالی پیرزوینې و مهربانۍ و احسانات ورته ورښیي. نو تا زما دپاره څه شي وکړه؟ دوی ورته وایي زما ربه ما خو نو ستا دپاره دغه یو سر و دغه مې ستا دپاره قربان کوي، بل شی مې نه درلودل. ولاړم ستا په لار کې جنګېدلمه، اخر دغه و چې وویشتل سوم یا مې سر پرې سو یا بمبار را باندې وسو یا ها وسو یا دا وسو، نو د دغه دپاره د آخري سر مې قربان کړي ستا دپاره. الله جل جلاله وایي درواغ ولې وایه؟ ته خو په دې نیت باندې جهاد ته تللی وې چې خلق تا په دلاوره او په بهادره او په غیرتمن باندې یاد کړي چې ته دونه بهادره انسان یې، دونه غیرتمن جنګي انسان یې، داسې په جنګ کې مخ ته روان یې، ته خو پلانی ځای د پلانی خیل یې، د پلانی علاقې یې، پایه دې کشوله و خلقو ته. تا خو د دې دپاره دا جنګېدلې. ملایکې حیران نیسي، ملایکې هم دونه کتابونه یې پسې ډک کړي، په حسناتو یې لیکلي، د شپې پیرې کړي، د شپې خوارۍ کړلي، ستړی سوی ستړی ایله بېله ستړی، عذاب لا نور په پسې دی. د دوزخه خو نسو خلاص، جنت ته خو نه ولاړې، نور لا عذاب په پسې دی. رب جل جلاله وایي تا د نامه دپاره دا کار کړی دی، هغه نوم دې یوړی ودې ګټئ. ستا په دننه زړه باندې زه خبر یم، ستا په دننه وجود باندې زه خبر یم. لکه الله چې وایي ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه. استغفر الله. الله تعالی وایي زه ما انسان پیدا کړی دی، د ده په دننه وسوسه د زړه زه خبر یم چې شیطان یا دغسې یو خبره ده په زړه کې ورتېره سي. الله تعالی وایي زه د زړه په خبره لا خبر یم. نو په نیت به څنګه نه خبر؟ نو ملایکې ورته وایي درواغ دې وویل. الله تعالی وایي کشه کړي جهنم ته، پوړ مخ یې پرې باسي و جهنم ته پورې وایي. دا نو ابو هريره رضی الله تعالی عنه مبارک وایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په دا وضو که په دا ولو کې ووالم داسې په چپلاخه یا په سوک ول ای ابو هريره اولنی درې کسان چې مولا جهنم په دوی باندې ګرموي هغه هم دا درې کسان دي چې اول جهنم په دوی باندې ګرمیږي و جهنم ته ورلویږي. نو دونه شیطان یو دونه ملعون دشمن دی. هیڅ کله یو څوک، یو عالم، یو سخی، یو مجاهد، یو طالب دا نسی جنې تللی چې د الله جل جلاله سره ارتباط نه وي. ولې نو زه 5 واره وایم د ورځې په هر لمانځه کې 5 واره نو نه دی، خو په هر لمانځه کې 2 رکاته دي. وم ایاک نعبد و ایاک نستعین. نو خو دغه راپسې دی کافر. وم یا الله تا ته عبادت کوم، ای زما ښایسته ربه، ایاک نعبد تا لره عبادت کوم و ایاک نستعین ستا څخه کومک غواړم. دا ولې زه په هر لمانځه کې یارې خو 5 وخته دی، بیا په هر لمانځه کې 2 رکاته دي زه مولا ته وایم. او ولې زه دعا کوم چې اهدنا الصراط المستقیم، ای زما مبارک ربه و ما ته سیده لار راوښیه. هره ورځ مې دا دعا یې
همداسې ورسره مخامخ کېږي. عالمه، طالبه، ځان ته وایم حفظ صاحب، مجاهده، سخي، هر یو ته وایم، مخامخ کېږي قسم په الله ورسره. نو به څونه اخلاص د خپل رب سره ورسره وي د یو انسان، څونه به د مولا جلاله خوشحاله کېدل په هر عمل کې د یو انسان سره ورسره وي، څونه به د خپل مولا سره نیت پاک وي د یو انسان. دا بل حدیث شریف مبارک ته ګوره. عائشة رضي الله تعالى عنها مبارك روايتك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده محمد رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم مبارك سخ روايتك، ومن التمس رضا الله، څوک چې طلبوي د الله رضا بسخط الناس رضي الله عنه، الله به د ده څخه راضي سي، وارضى عنه الناس، او د ده څخه به الله جل جلاله خلق هم راضي کړي. یو سړی دی الله خوشحاله کوي خو خلق خوابدي کوي. په څه خاطر؟ چې د الله طرف یې ونیوي. سړی دې خوابدی شي، شاګرد دې خوابدی شي، استاذ دې خوابدی شي، انډیوال دې خوابدی شي، کاروباري سړی دې خوابدی شي، ناستې ولاړې والا دې خوابدی شي، وم ولې دې خوابدی شي، وم خو په ناروا اخته دی، الله دې رسه خوشحاله شي. نو چې زه دا خوابدی کم، خوابدی کم، خوابدی کم، خوابدی کم، نو څوک را پاته سول؟ هر سړی پوسه خپل عمل یې پوسه، هر سړی پوسه خپل کار یې پوسه. نو په دې دونه خلکو زه رسېږم کاکا ګزاره کوه. هر سړی نن پوهېږي څه به نه ورته وایم. یا الله تعالی نبي داسې نه وایي، وایي څوک چې د الله رضا غواړي او خلق خوابدي کوي د خدای پر دین باندې، او د خلقو ته یارې به ورته وایه، دوه به ورته وایه، درې به ورته وایه، چې نه منل انقطاع ورسره وکړه، پرېږده. په ځان یې پوه کړه چې زه ستاسو پر هغه شي باندې خوابدی یم، ته ولې داسې کوې؟ نو نبی علیه صلات وسلام مبارک وایي نو خدای خوشحاله کړي، خلک یې خوابدي کړه. رب جل جلاله وایي، نبی علیه السلام مبارک وایي الله به د ده څخه راضي سي او د خلکو په زړو کې به هم د ده مینه ور واچوي، خلک به هم ځینې خوشحالوي، ملګري به یې ډېر کړي. الله په خبره مو نسو سر خلاص. د ده خو مطلب دا دی چې دا مې انډیوال دی خوابدی کېږي، خو خوابدی یې کوي د الله د رضا دپاره. مثلا یو عالم خپل شاګرد خوابدی کوي چې دا مې شاګرد دی، اوس نو څنګه کوې، سبا و سبق نه راباندې وایي، دا مردار عمل پکښې کې دی. یا یو دلګی مشر مجاهد دی خپل انډیوال ته منافق کېږي، نیسي سمولی، خپل د انډیوال سره نارواوي ویني، یا په موبایل کې ناروا ورسره ده، یا نورې غلطۍ ځینې کېږي، خو دی ورته منافق سو، نیسي خوابدي کولی. وایي دا نه وسته ودرېږه، څنګه یې کوې، هسې مړه مړه ګزاره ورسره کوي. خو یو سړی بیا داسې پاک مجاهد دی چې د ده په وطاق کې، د ده په انډیوالانو کې، د ده په دلګۍ کې، د ده په محاذ کې ناروا سړی ناروا نسي کولی، که په پوسو یا به اصلاح کېږي یا به پسې اخیستل کېږي، په دې کې نشته پسې اخې بیا. نو نبی علیه السلام بارک وایي څوک چې الله خوشحاله کړي او دغه سړی خوابدی کړي، دغه مجاهد را ولاړ شي د خپل انډیوال پسې واخلي، دا استاد را ولاړ شي خپل شاګرد پسې واخلي، دا شاګرد را ولاړ شي خپل استاد خوابدی کړي، دا کاروباري سړی را ولاړ شي دا تجار بل هغه سړی چې دی تجارت ورسره کوي هغه خوابدی کړي، هغه ناستې والا د خپل انډیوالانو سره انقطاع وکړي، پرېکون ورسره وکړي، نه ورسره کښېني چې تاسو خو په دې نارواو، په دې مردګوي او په دې دلګي باندې اخته یاست، زه نه در سره کښېنم، یو وارې مې درته وویل، دوه مې درته وویل، درې مې درته وویل، نو زه غواړم چې خپل خدای خوشحاله کړم، تاسې خوابدي کړم. محمد رسول الله وایي الله به ځینې خوشحاله سي او د خلقو په زړو کې به د هغه رب مینه ور واچي، نور ملګري بیا الله تعالی دغونه لس چنده ور پیدا کړي، هغه یو یې خوابدي کړي، په بدل کې بیا الله تعالی نور صالحان ورته د ده مینان ډېر کړي. نو دا نه ده خبره که زما څه پلانی انډیوال پلانی څوک ولاړی نو زه به د هغسې پاته سم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مرک وایي چې الله تعالی به د خلکو په زړو کې د ده څخه رضا ور واچوي.
ومن التمس رضا الناس بسخط الله، چا چې خدای خوابدي کوي او انسانانو ته یې څه نه سوی لکه په اوس وخت کې دا ګزارې والا سخته ډېر دی. نه دا ګزاره چې کوي د هر چا سره کاکا ګزاره کوه. یو د پیسهدار سره خانه تو یې نه کې تېره خبره نشي ورته کولی، بل انډیوال ته څه نشي ویلی، بل و ورور ته څه نشي ویلی، بل و زوی ته څه نشي ویلی، بل و قریب ته څه نشي ویلی. وایي دا نو ته یې مه ښوروه، خدای جل جلاله به ته ودرېږه، سم به شي، ته ودرېږه. نو خو الله خوابدي کوي، دا سړی خوشحاله کوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي سخط الله علیه، الله به پر ده په غضب سي، و اسخط علیه الناس، د خدای نور بندگان مو مور باندې په غضب سي، نور به هم کور خراب سي، ملګري به نه کي پیدا، په غضب د خدای به اخته وي. نو دا د وینې عمل د پروردګار عالم جل جلاله په دربار کې په نیت باندې قبلیږي. دی چې دا انسان خوابدي کوي، د انسان سره انقطاع کوي په دې خاطر باندې چې زما رب جل جلاله دا زما څخه خوشحاله سي، دی پروا نه لري. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک وایي صلی الله علیه وسلم مبارک وایي په بني اسرائیل سم خلق و سم سره ګرځېدل. کله چې به په دې کې یو چا ګناه وکړل، یو غلطي به یې وکړل، نو یو سړی به ورته رالی، بره به د خدایه څه وبېرېږه، دا کار مه کوه، دا ناروا مه کوه، دا کار غلط کار دی، دا پرېږده. نو سبا چې به دغه هغه به بیا په هغه کار باندې اخته و. نو نبي علیه السلام حدیث شریف راځي، وایي بره به نو فکر وکړي، ولدا نو زه څه ورته وایم، ان یکونه اکیله او قعیده او شریبه، اوس ناسته ولاړه د کاروبار دی و خوراک دی و څښل دی ورسره کېږي. نو دې ورته ومې ویل، غاړې مې خلاصې کړې، یو وارې مې ورته وویل، نو بیا دغسې بره دم دغسې ګزاره ورسره کول. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي کله چې د الله جل جلاله عذاب رالی، رب جل جلاله دواړه تباه کړل. هغه څوک چې هغه ناروا یې نه کول، خو ناروا ته یې غږ نه کوي، هغه هم الله تعالی په خپل عذاب کې ونیوي. کم څوک چې په ناروا اخته و، هغه خو یې ونیوي چې ونیوي، دواړه مولا تباه کړل. او په دې بل حدیث شریف مبارک کې راځي، نبی علیه الصلاة والسلام مبارک وایي چا چې د خیر بنسټ کښېښوی. هغه بل حدیث شریف چې مې مخکې درته ووایي چې مال عائشه رضی الله تعالی عنها مبارک روایت کی چې من التمس رضا الله بسخط الناس رضی الله عنه ارضى عنه الناس. دا حدیث شریف امام ترمذی صاحب دا حدیث شریف را نقل کړی دی په 440 نمبر حدیث دی. امام ترمذی صاحب هغه حدیث شریف را نقل کړی دی، او دغه حدیث شریف دا امام مسلم صاحب را نقل کړی دی، او دا رقم نسائی و ابن ماجه و احمد دغه ټول را نقل کړی دی چې نبی علیه السلام مبارک وایي من استنى خيرا او استنى به فله اجره ومثل اجور من تبعه من غير ان ينقص من اجورهم شيئا، ومن استنى شرا واستنى به فعليه وزره ووزر من تبعه من غير ان ينقص من اوزارهم شيئا. رواه مسلم ونسائي وفلاني. کچا یو د خیر بنسټ کښېښوي، د خیر کار او خلقو د هغه خیر پر کار باندې ولاړل، رب جل جلاله به ودته د خپل خیر عوض ورکړي. څوک چې عمل د خیر په کار باندې کوي، الله تعالی به د هغو ثواب هم ودته ورکوي، هغو ته خپل ثواب هم ورکوي الله، خو دغو نه ثواب چې هغو ته ورکوي هغه به دته هم ورکوي. چا که د شر مبدا کښېښول، چا که د مردګوۍ و د دوسۍ ماده کښېښول، چا که د کونیتوب و د ټلویزیون و د ټي وي و د کیبل منشا و مبدا کښېښول، هغه ګناه چې دی کوي هغه ګناه هم ده. څوک چې دغه ګوري هغه هم په دې ګناه کې ورسره اخته دي، او د هغو ګناه هم پر ده باندې ده. څوک چې ټي وي خرڅوي رانیسي یې په خپله چې ګوري هغه یې ګناه ده، بل څوک چې د ټلویزیون ګوري هغه یې ګناه ده. همدا رقم ټول در کیبل و در پلاني و در پلاني شي پورې.
نو الله تعالی جله مو دې اعمال د خپلې رضا دپاره وګرځوي. ګورئ اعتراضات دوه رقمه دي. یو اعتراض پر ځای دی، یو نه دی پر ځای. یو مؤمن دی، یو منافق دی. د مؤمن څخه ګناه کیږي خو الله جل جلاله ته توبه کاږي، پر هغه باندې اعتراض مه کوئ پلانې داسې وکړه پلانې داسې وکړه، هغه ستاسو هم کیږي. هغه مولا جل وایي ویتوب الله علی المؤمنین والمؤمنات وکان الله غفورا رحیما. الله تعالی وایي زه توبه قبلوم د مؤمنانو او د نرانو او د مؤمنانو ښځو. الله تعالی وایي زه بخښ ورته کوم چې توبه وکاږي. یو منافق زوی مړی دی، منافق دوامداره پر ګناه باندې ولاړ دی، توبه نه کاږي. موږ د دغو خلقو په مقابل کې غږیږو او هغو خلقو ته چې هغه دوی پر غلطه باندې شیطان دوکه کوي، کوشش ورته کوو چې پام کوه چې جټکه درته در نه کړي، دوکه درته در نه کړي. توبه د توبې در بیرته بیا هم مؤمن ته خلاص دی او منافق ته خلاص دی. د توبې در بیرته و دواړو ته خلاص دی، هم د مؤمن توبه مولا قبلوي، هم د منافق توبه الله تعالی قبلوي چې مولا جل وایي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. منافقان به په لاندې ځای کې د جهنم سوځم او د دې به هیڅ کومکی پیدا نه کوي. ای پیغمبره په ورځ د آخرت به هیڅ شفاعتګر پیدا نه سي، هیڅ دوست به پیدا نه سي الا الذین تابوا، ما سوا د هغو منافقانو ته چې دوی توبه وکاږي، واصلحوا دوی اصلاح د ځان وکړي، واخلصوا دینهم لله واعتصموا بالله، د الله په کتاب باندې لاسونه ټینګ کړي، واخلصوا دینهم لله، خپل دین خالص د الله د رضا دپاره وګرځوي. فاولئک مع المؤمنین، دغه منافقان چې توبه وکړي دا د مؤمنانو سره دي. وسوف یؤتی الله المؤمنین اجرا عظیما. د توبې در مؤمن، منافق، کافر درو سره ته خلاص دی. خو موږ چې مقابله کوو د هغو منافقانو سره کوو چې هغه توبه نه کاږي او دوامداره پر نارواو پیره کوي، د نارواو حمایه کوي، د نارواو په مقابل کې چې څوک قدم پورته کوي هغه وژني، هغه شهیدوي، او د خدای د دین په مقابل کې د کفارو قانون او د کفارو احکام او د کفارو فیصلې او د کفارو رواجونه دا په مسلمانانو کې تتیي. دغه منافقان چې دي دا مولا نه بخښي چې در څو توبه ونه کاږي او د دغه کومه بد چې دوی کړي دي بیرته د هغو بدو مخ ونه نیسي او د هغه په اخلاص د الله تعالی د دین د خدمت لپاره ونه درېږي. وما علینا البلاغ.